د تلویزیون مینوالو ته هیرو تلویزیون مینوالو ته جی جی څه پیغام لري لاندې که ووایئ چې لس ثانیو کې او ترڅنګ یې که په دا هم یادونه وکړه چې مثلا تاسې د هیرو تلویزیون مینوال استئ د لر او بر پښتنو ته کار کوي د نړۍ ټولو پښتنو ته کار کوي ټولو افغانانو ته کار کوي او تاسې دا تلویزیون هم وګورئ مینوال هم زیات شي او ترڅنګ زما مینوال چې هستئ مثلا تاسې وایي هم کولی شي دلته زما سندرې واورئ زما د ژوند بیوګرافي او حالات نه خبر شي. اول خو د ټولو نه مخکې السلام علیکم زما طرف نه تاسو ټولو مینوالو ته ډېر ډېر د زړه د کومې نه سلام کوم. دا هیرو ټلویزیون دی او د هغې نه زه تاسو ته په ژوندۍ بڼه خبرې کوم او زما دا خواهش دی چې تاسو ټول زما سندرې هم په دې ټلویزیون واورئ او نور چې څومره هم د دنیا په ګوټ ګوټ کې څومره پښتانه دي نو زما هغوی ټولو ته دا درخواست دی چې دا ټلویزیون ګورئ په دې به تاسو ته ښه ښه پروګرامونه میلاویږي او ښې سندرې او د معلومات پروګرامونه به میلاویږي او تاسو به ډېر زیات خوند ترې اخلئ. مننه خوشحاله دی. افغانستان ته بیا دلته لغمان ته راغلی لغمان کې هرکلی څنګه و مېلمه پالنه څنګه وه پښتنو څومره مینه درکړه؟ جی بس زما لپاره دا ډېر خوشقسمتۍ خبره ده. زه خوشبینه یم چې زه دلته کې په لومړي ځل راغلم خو ماته بالکل نه محسوس کېږي دا چې زه په لومړي ځل راغلم ولې چې زمونږ پیدایش د صوابۍ مردان دی خو مشران پلار باندې کوم چې دي هغوی ټول د دې کابل افغانستان د ځمکې د خاورې نه پیدا دي دا زموږ د نیکیانو خاوره او زموږ د مور غېږه ده نو ماته خو بیخي بالکل داسې نه محسوس کېږي چې زه دلته په لومړي ځل راغلم. نور د خلکو ټولو ډېره زیاته مینه راکړه ډېر راته درناوی راکړه او ډېر عزت قدر یې راله وکړو. ماته د ملي ټلویزیون د طرف نه ملي درناوي ایوارډ هم میلاو شو نو زما لپاره دا ډېر د فخر خبره ده. داسې خو ما ډېر ملکونه کتلي دي او ډېر ایوارډونه مې اخیستي دي خو کم د زړه هغه خوشحالي چې ما ته دلته په راتګ ده افغانستان ته کابل ته په راتګ ده او یا چې کم ایوارډ ما ته دلته میلاو شو نو د دې نه زیات غټ ایوارډ زما نشم ماته لکه نه ښکاري چې ماته بل د دې نه ښه او غټ ایوارډ میلاو شي. هغه زما هغه ټول ایوارډونه د تلې یو سایډ ته دا بل سایډ ته بیا به هم دا سایډ د دې ملي ټلویزیون کوم چې ماته د درناوي ایوارډ ملي درناوي ایوارډ راکړی دا به درونی نو ډېره زیاته خوشحاله یم. ما ډېره زیاته مینه راکړه دلته ټولو او یو اخري سوال زما د زړه کوم اواز چې دی هغه دا دی چې ټول لر او بر ټول پښتانه دي او پکار دی چې مونږ یو موټی شو او یو بل له دومره مینه محبت ورکړو چې هغه تېر تراخه څومره یادونه دي هغه ختم شي بیا دغه که شانتې مخکې په شان ډېرې دې ابادې کړو او بیا د مخکې شانتې د هر چا په شونډو د خوشحالۍ سندرې وي. مننه.